د اس کې ټي وي قدرمندو اوریدونکو السلام علیکم. مرګ یو داسې حقیقت دی چې دا دروغ نشي کېدی. مرګ صرف د مړ کېدو نوم نه دی بلکې د خپل خالق مالک سره د ملاقات یو ذریعه ده. هر نفس به د مرګ ذائقه څکي. الله تعالی فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم ته د خلکو ته ووایه چې د کوم مرګ نه تاسو تښتئ هغه به تاسو ونیسي، بیا به تاسو د دې پاک ذات طرف ته ورځئ کوم چې هر پټ او ظاهر راز نه خبر دی، بیا به هغه تاسو ته د ټولو کارونو بدله درکوي. مرګ یو داسې حقیقت دی کوم چې کثرت سره یادول پکار دی او د امیدونو مختصر کولو سبب دی. د دنیا د طرف نه د زړه تورولو ذریعه ده، د ګناهونو نه توبه کولو باندې راوستلو یو ذریعه هم ده. په حدیث کې دی چې د نبی علیہ السلام په مجلس کې یو ځوان ودرېدو او عرض یې وکړو حضور صلی الله علیه وسلم مؤمنینو کې د ټولو نه زیات هوښیار څوک دی؟ نبی علیہ السلام وفرمایل د مرګ زیات یادولو والا او د هغه د راتلو نه مخکې هغه له ښه تیاري کولو والا. افسوس چې نو موږ د ایمان د کمزورۍ په وجه د مرګ نه تښتو. کله چې څوک مړ شي نو موږ دا سوچ کوو چې د دې مرګ لیکلی شوی و، زه اوس کله مرم، ما ته خو ډیر وخت دی، انشاءالله د مرګ لپاره به تیاری کومه. دا زموږ سستی او لاپرواهي ده او د ایمان کمزوري هم ده. الله تعالی د مرګ نه مخکې د مرګ د تیاری کولو توفیق راکړي، آمین. داسې کس کوم چې د مرګ نه ځان بچ ساتلو او ژوندی پاتې کېدو هغه دنیا د مایکل جکسن په نوم سره پیژني. د ژوندي پاتې کېدلو دپاره مایکل جکسن د امریکا او یورپ 55 پلاستیک سرجنز خدمات حاصل کړي وو او تر دې پورې چې 1980 پورې د مایکل جکسن ټول شکل و صورت، چمړه، نقشونه، حرکات او سکنات بدلو. د تور مایکل جکسن په ځای سپین رنگ والا ښکلی صورت والا مایکل جکسن د دنیا مخې ته راغلو. د سپین مایکل جکسن اولنی البم په 1920 کې د بیټ په نوم باندې دریم البم جاری کړو. دا د سپین مایکل جکسن اولنی البم و. دا البم کامیاب شو. د دې البم نه بعد هغه خپل سولو ټور شروع کړل. مایکل جکسن ملکونو خارونو ته لاړو، د موسیقۍ شوګانې یې وکړې او د دې نه په کروڑونو ډالر وګټل. مایکل جکسن خپل تور رنګ ته هم شکست ورکړو. بیا د دې نه وروسته د ماضي نمبر راغلو. مایکل جکسن خپل ماضي ته هم خیر آباد وویلو. سپین مایکل جکسن خپل خاندان سره تعلق ختم کړو. هغې خپلې پتې بدلې کړې. هغه په کرایه باندې ځان له سپین مور پلار هم واخیستل او هغه خپل ټول ملګري هم پرېښودل. د دې ټولو کارونو په منځ کې هغه یوازې شو او لاړو. هغه په مصنوعي زندګۍ کې هم ونښتلو. سپین مایکل جکسن د خپل مشهورېدو دپاره ایلویس پریسلی لور لیزي میری پریسلی سره واده وکړو. هغه په یورپ کې خپلې غټې مجسمې ولګولې. هغه ډیر حده پورې خپل تیر شوي زندګۍ نه ځان خلاص کړو. خو سپین مایکل جکسن آخري خواهش یا د نفرت نمبر راغی. هغه 1.5 سل کاله پورې ژوندی پاتې کېدل غوښتل. د مرګ نه خلاصېدو دپاره د ژوندي پاتې کېدو دپاره سپین مایکل جکسن څه ونه کړل. انساني عقل او سوچ حیران پاتې کیږي. مایکل جکسن د ډیر عمر تیرولو دپاره عجیبه حرکتونه کول. مثلا هغه به د شپې د اکسیجن په ټینټ کې اوده کېدو. هغه د جراثیم وایرس او د بیماریانو اثراتو نه بچ پاتې کېدلو دپاره هغه به دستانې اچولې او خلکو سره به یې لاس میلاولو. خلکو کتلو نه مخکې به هغه خولې ته ماسک اچولو. هغه به خاص خوراک کولو او هغه ځان سره 12 ډاکټر ساتلی وو. دې ډاکټرانو به هره ورځ د دې د جسم د یوې بې حصې معاینه کوله. د دې د خوراک به همیشه لیبارټرۍ کې ټسټ کېدلو او د هغه سټاف به هغه ته روزانه ورزش ورکولو. سپین مایکل جکسن د ځان دپاره د اضافي پیپړو، ګردو او د سترګو بندوبست هم کړی و او دا ډونر یې ساتلی وو او ډونر یې هم ساتلی وو کوم چې به هغه ته د ضرورت په وخت خپلې اعضا ورکولې. ولې چې هغه ته یقین و چې زه به 1.5 سل کاله پورې ژوندی پاتې کېږم. خو بیا 25 جون دې ته په ساه اخیستو کې مشکل راغی. د هغه ډاکټر د ملک ټول سینیر ډاکټران راوغوښتل. هغه ټولو ډاکټرانو د مرګ نه د بچ کولو کوشش وکړو خو ناکام شو او هغه سړی کوم چې 1.5 سل کاله پورې د ژوندي کېدو منصوبه بندي کړې وه، کوم چې به بغیر د پیزار نه په ځمکه نه ګرځېدو، کوم چې به چا سره میلاوېدو نه مخکې دستانې اچولې، د کوم په کور کې چې به همیشه جراثیم کش یعنی د جراثیم ختمولو واله دوايانې سپری کولی شوې او هغه د 15 کالو پورې یو داسې خوراک هم نه و خوړلی د کوم نه چې ډاکټر دې منې کړی و
او هغه ته هم مرګ راغی او داسې هغه د دې دنیا نه خاموش لاړو او د دې دنیا نه هغه ځای ته لاړو کوم ځای ته چې به هر انسان ځي. د مایکل جکسن مرګ د دنیا دپاره یو اعلان دی. انسان پوره دنیا پته کولی شي خو هغه خپل مقدر ته شکست نشي ورکولی. هغه د مرګ او د مرګ لیکلو والا مقابله نشي کولی. خوا که هغه راک سټار دی یا فرعون دی هغه د دې خاورې د ډیرین د دې بوج نه نشي بچ کېدلی. سپین مایکل جکسن مرګ یو لمحه فکریه ده او عبرت دی. د الله نه دا دعا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې د مرګ د تیاری کولو توفیق راکړي او په حالت د ایمان کې مرګ را نصیب کړي. آمین ثم آمین.